کله چې زم مسافرۍ ته اشنا ما پس یاره چې سرتوره نشي خیال به ساتي خپل حیا جانانه خیال به ساتي خپل حیا جانانه چرته په کلي چې مختوره نشي یو ځل به راشم ستا خواته اشنا یو ځل به راشم ستا خواته اشنا جړېږمه چرته بې زوره نشي او تاثیر یې ګوري په دې توره شپه کې السلام علیکم زه یم منظور تاثیر او تاسو ته د ارمان ټي وي په شیشه باندې هرکلی وایم ارمان ټي وي نن داسې ځای ته راغلي دی یو تاریخي مقام دی تاسو مخکې هم په پروګرام کې کتلي خوشحال خان خټک مزار ته هم لاړو او دا هغه چینه ده دا چې کوم د فقیر بابا په وجه باندې دا اوبه دې ځای نه راوتې دي دا چینه جاري شوې ده نو چونکې هغه مزار خو موږ تاسو ته نشو ښودی خو که ژوند وفا وکړه نو هغه مزار ته به هم لا شو تاسو به یې موږ سره د کیمرې په ذریعه باندې ملګرتیا کوئ نو انشاءالله زر تر زره پورې به انشاءالله فقیر بابا کې هم پروګرام را جوړ اورېدونکو د دې ځای مختصر شانې پیژنګلو در سره کوم تاسو ګورئ د کیمرې په ذریعه باندې دا کومې اوبه چې روانې دي دا کومه چینه چې غرق کې ده هغوی اوبه تاسو وینئ د کیمرې په ذریعه باندې دا زه خو د سترګو نه لیدلو کیسه ده ما خو نه دي کتلي ما خو د عمر یې دغه 21-20 سال تقریبا خو د زوړ تاریخ مطابق د مشرانو د خولې وینا مطابق چې فقیر بابا مشهور انسان دی څه تعریف محتاج نه دی چا نه پټ نه دی وایي فقیر بابا په دې لاره باندې تېرېدو نو هغه باندې د لمونځ ټایم رالو وخت په راغلو نو هغه اوبه دلته خو نه وي ځکه دا غرونه دي شاړه ده نو هغه ته د اوبو ضرورت پېښ شو نو هغه د خپله همسا ګټې ته راواړوله ګټې نه اوبه جاري شوي دا هغه چینه ده چې کوم د فقیر بابا په وجه باندې همسا هغه ګټې ته راړولي ده هغې نه اوبه جاري شوي دي نو اوس دا خبر هم په دې کې دا خبر هم کېږي او دا ما خپل هم دې تجربه کړې ده نه په دې کې چې کوم خصوصیات دي وایي چې کوم انسان باندې ګرمۍ د وجه یا لمبه راپورته شي یا غرمک یا بدن کې راوځي نو دا اوبه په دې باندې چې هغه ولامبي نو الله تعالی ورته شفا ورکوي ما خپله دې اوبو باندې دا تجربه کړې ده الله پاک ورته شفا ورکوي او زمونږ د پروګرام نوره کومه موضوع چې ده نو هغه تاسو ته پته د مشاعرې ده نو نادان صاحب خواته راغلم نو راځئ چې نادان صاحب سره هم میلاو شو زمونږ د پروګرام ټاپیکو نو هغه شخصیت ما سره پخوا کې ناست دی څه تعریف محتاج نه دی هغه نه به زړه راښکونکې غزلې اورو ښایسته غزلې ښایسته نظمونه به تن اورو او بله خبره دا کومه چې زمونږ پروګرام ارمان ټي وي باندې ډېر ټایم وشو چې نه دی شوی نو یم زه تاسو نه معذرت غواړم ځکه چې واکاس ارمان صاحب د خولې خبره وه چې یاره ډېر کسانو بار ملکونو نه میسج یې مرګلو کړي وي چې یاره تاسو پروګرام لیټ شو ومې نه کړو نو یې به یو وجه وه اوس انشاءالله په یې باندې کوشش سټارټ شو نو هغه پروګرام مونږ یو تاریخي ځای کې را جوړ کړی دی نو نادان صاحب په پروګرام کې درته هرکلی وایي وعلیکم سلام منظور تاثیر صاحب ډېره زیاته مهرباني مننه چې په دې لنګ تنګ وخت کې مونږ ته تاسو رالی ټایم مې وویستو یو دوه درې شعرونه به درته دې باره کې در سره شریک کوم تاسو خپله صفت وکړو چې سړي چینې اوبه مزېدارې دي خوږې دي
سړی چینی اوبه مزیدار دي خوږې دي فقیر بابا د لاس دي هر بیمار تخی دي پلیر لر می جوړ کړ غلطي به پکې وي تاثیر سیب سړی چینی اوبه مزیدار دي خوږې دي دا فقیر بابا د لاس دي هر بیمار تخی دي دا ولیانو کرامات لا ژوندي دي تاثیر سیب دا ولیانو کرامات لا ژوندي دي د نن سبا مولا خو یې چې د چرګ پانډای پستی دي دا فقیر بابا د لاس دي هر بیمار تخی دي خدای خوشحال خان او باچا خان دواړه ژوندي کا خدای خوشحال خان او باچا خان دواړه ژوندي کا لازمکه پوټکه چې په ملک باندې قرضې دي خدای خوشحال خان او باچا خان دواړه ژوندي کا لازمکه پوټکه چې په ملک باندې قرضې دي دای فقیر بابا د لاس دي هر بیمار تخی دي مننه جی ډیر نادان صاحب غزلې واقعي دستا ډېرې زبردستې غزلې دي زه تنه په خپله باندې متاثر یم اورېدونکي هم زیاتتر دستا غزلې ډېرې زبردستې هم خوښوي خو اکثریت په پروګرام کې د تاسو ترنم مخې ته نه دی راغلی نو زړه مې غواړي او اورېدونکي هم دا وایي چې یو غزل راته په ترنم کې ووایي نو د پروګرام ښایست په نورم سیوا شي یو غزل د خوشحال خان بابا کې مې ویلی و پوره 9.5 غزل و ای مرګلو لیونی شوم لیونی راته یادېږي هغه غزل بې سر په ترنم کې شریک کم چې ای مرګلو لیونی شوم لیونی راته یادېږي ای مرګلو لیونی شوم لیونی راته یادېږي خدای څنګه به وي هغه ملالۍ راته یادېږي خدای څنګه به وي هغه ملالۍ راته یادېږي چې د زر کې په شان تلله د اوسۍ په شان راتلله چې د زر کې په شان تلله د اوسۍ په شان راتلله اوس مې زړه ته قرار نشته ګلالۍ راته یادېږي خدای څنګه به وي هغه ملالۍ راته یادېږي دا منما چې ساده وا خو امزو کې ښایسته وا دا منما چې ساده وا خو امزو کې ښایسته وا زړه مې درد کوي نن هغه ګل غوټۍ راته یادېږي خدای څنګه به وي هغه ملالۍ راته یادېږي چې په سرې زرین شالو او په زنا شین خالو چې په سرې زرین شالو او په زنا شین خالو زه قسم خورم چې د شین خال خافرۍ راته یادېږي خدای څنګه به وي هغه ملالۍ راته یادېږي چې د شاتو نه خوږه وه د وفا د کچینه وه چې د شاتو نه خوږه وه د وفا د کچینه وه انزمام وایي چې نن هغه جینۍ راته یادېږي خدای څنګه به وي هغه ملالۍ راته یادېږي ای مرګلو لیونی شوم لیونی راته یادېږي ډېر ښه نادان صاحب یو کلام به خپله هم شریک کړم وایي جوړه هنګامه شوه سرې لمبې شوې په خیبر کې نن
جوړه هنګامه شوه سرې لمبې شو په خیبر کې نن کور په کور جړا شوه دماکې شو په خیبر کې نن کله چې یې پورته شول کټونه په اوږو باندې کله چې یې پورته شول کټونه په اوږو باندې جوړ شول قیامت سمینارې شو په خیبر کې نن او هغه وخت مې صبر د زړه چرته و هغه وخت مې صبر د زړه چرته و جوړ چې شول صفونه جنازې شو په خیبر کې نن راپاسه تپوس وکړئ ظالمه ته راپاسه تپوس وکړئ ظالمه ته په وینو باندې رنګ سپینې چنې شوې په خیبر کې نن او ښکارېږي بت پرسته ظالمه ته ښکارېږي بت پرسته ظالمه ته ځکه خو بوتانو ته سجدې شو په خیبر کې نن او وګوره نن دې ظلم ته وګوره او وګوره نن دې ظلم ته وګوره بن هم جماعتونه مدرسې شو په خیبر کې نن او ځکه او پرېوتله وینه ځکه خولې نه مې پرېوتله وینه ځکه خولې نه مې ستا د مرګ چې یار اوازې شوې په خیبر کې نن او ما تاثیر په خوله باندې او زه منظور په خوله باندې ګونګې کما زه منظور په خوله باندې ګونګې کما دا ځکه د نفرت نامې خورې شوې په خیبر کې نن زه منظور په خوله باندې ګونګې کما ځکه د نفرت نامې خورې شوې په خیبر کې نن نادان صاحب مزید په پروګرام کې به راته څه ویل غواړي تاثیر صاحب یو غزل به در سره شریک کوم زه خو ټیک هم نه یم بیمار یم خو ارمان صاحب رالو نو انکار ورته کوی نه شو چې زه جړېږم او دوی راپورې خاندي زه جړېږم او دوی راپورې خاندي زه کافر یم که دا خلک کافران دي زه جړېږم او دوی راپورې خاندي زه کافر یم که دا خلک کافران دي نن مې خپل کور کې ګریوان ریخي ریخي کو تاثیر صاحب نن مې خپل کور کې ګریوان ریخي ریخي کو مور مې وویل چې هلک باندې فریان دي ډېر ښه زه کافر یم که دا خلک کافران دي نن مې خپل کور کې ګریوان ریخي ریخي کو مور مې وویل چې هلک باندې فریان دي زه کافر یم که دا خلک کافران دي چې وفا چا سره وکم بې وفا شي په دې پوه شه چې ښه کټر پنجابیان دي ډېر ښه یو ځل یې بیا ووایه نادان چې وفا چا سره وکم بې وفا شي په دې پوه شه چې ښه کټر پنجابیان دي زه کافر یم که دا خلک کافران دي چشنا ته مخامخ شو ټول رپېږي چشنا ته مخامخ شو ټول رپېږي انزمامه دا ناکامه شکان دي زه کافر یم که دا خلک کافران دي نادان صاحب غزل هم ډېر زبردست و خوند یې وکړو بله خبره دا ده چې څومره خسته غرونو علاقه ده هوا پکې لګي او سکون دی پکې او ما ته یو ملګرو هم ویلي او یو څو کسان نور هم راته دا خبره کړې وه چې یاره نادان صاحب اکثر د دې غرونو نه غزلې وړي نو نادان صاحب هسې په دې غرونو کې داسې څه یو راز و چې دې نه ته خسته غزلې وړي واقعي خبره ده چې په دې یو غزل ولیکې شو अब ډیر خوندور وي وکاس ارمان صاحب دا خبر اوري خو یعنی کیمرې شاته دی خپله کیمرې مینی کوي نو اب هم په دې باندې سوچ کوي خو څه ویلی شي نه نو نادان صاحب هسې د دې غرونو ژوند څنګه دی یاره تاثیر صاحب تاسو سوال وکړو په دې ژوند کې ډېره مزه ده ډیر سکون دی ځکه چې په دې باندې ډیر غټ غټ مشران دي مونږ تیر شوي دي فقیر بابا خبره تاسو وکړه لوی ولیو په دې تیر شوی دی دا هغه د لاس اوبه دي خوشحال خان بابا زمونږ بابا دی هغه په دې علاقه تیر شوی دی راغلی دی دلته ډېرې غټې غټې ښایستې پاتې شوي دي په دې باندې جهادونه شوي جنګ جګړې شوي دي دا مونږ ته ډېر په ګرانه میلاو شوي دي تاثیر صاحب او دلته کې چې راشي یوازې یک تنخوا کینی نو دا خو بیا څه مشکله نه ده دلته نه څه غزل وړل ما ته خو څه مشکله نه ښکاري او نوری تا خوښه نو بیا خو خبرې نه معلومیږي چې فقیر بابا دې غرونو کې ګرځېدلی دی نو نادان صاحب هم د هغه په قدم باندې روان دی نو انشاءالله خسته لیک پکوي یو ازل د نادان صاحب چې وایي
لیونی چرته چې بې کوره نشي د چا په زړه کې چې نسکوره نشي لیونی چرته چې بې کوره نشي د چا په زړه کې چې نسکوره نشي کله چې زم مسافرۍ ته شنه ما پسې یاره چې سرتوره نشي کله چې زم مسافرۍ ته شنه ما پسې یاره چې سرتوره نشي خیال به ساتي خپل حیا جانانه خیال به ساتي خپل حیا جانانه چرته په کلي چې مختوره نشي یو ځل به راشم ستا خواته شنه یو ځل به راشم ستا خواته شنه جړېږمه چرته بې زوره نشي او تاثیر یې ګوري په دې توره شپه کې تاثیر یې ګوري په دې توره شپه کې سپوږمۍ پړکېږه چې بې نوره نشي تاثیر یې ګوري په دې توره شپه کې سپوږمۍ پړکېږه چې بې نوره نشي نادان صاحب د پروګرام وخت هم په ختمېدو دی که نور پروګرام کې مزید څه ویل غواړي بس نور خو څه نه وایو تاثیر صاحب مننه مهرباني چې تاسو راغلی دلته مونږ ته مې ټایم وویستو بس ګپ شپ ولګېدو شعرونه وویلی شول نو بس نور اجازت ته واله مننه مهرباني ډېره زیاته شکریه نادان صاحب چې تاسو مونږ ته په دې لنګ تنګ وخت کې په دې مصروفو وخت کې تاسو مونږ ته ټایم راکړو ډېره زیاته شکریه نادان صاحب ډېره زیاته شکریه د وقاص ارمان صاحب چې دومره زیات د مصروفیاتو د وجې راشي مونږ ته او مونږ سره مینه ده مونږ سره کینې نو ډېره زیاته شکریه وقاص ارمان صاحب په الله باندې ګران شي نو اوریدونکو بیا به مونږ راځو نادان صاحب ته خواته به راځو ښایسته غزلې به ورو تاسو وکتو لار خو مې معلومه که د کمرې په ذریعه باندې نو بیا به راځو انشاءالله دی به مزید هم دلته ښایسته ښایسته غزلې لیکي ډېر زبردسته سمري ده اوریدونکو ارمان ټي وي تاسو نه اوس اخلي اجازت په نیکس پروګرام کې بیا مونږ تاسو سره ملاقات کوو تر هغه وخته پورې په لوی الله مې سپارم د الله په امان अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन घंटी को दबाना